انجینر صاحب، افغان تحصیلي اسناد چې په جرمني کې څومره د اعتبار وړ دي او څومره ارزښت ورکول کیږي د لوړ زده کړو لپاره؟ په جرمني کې یو ښه ښېګڼه یې دغه ده چې دلته څوک چې په افغانستان یا په نورو بهرنیو هېوادونو کې زده کړې کړې وي د هغوی تحصیلي اسناد دلته رسمي کیږي او یا یې معادل دلته ورکول کیږي. مثلا که څوک د کابل پوهنتون فرض کړم د انجینرۍ برخې نه فارغ وي، دلته داسې ادارې شته چې هغه اسناد تاسو د فراغت اسناد راوړي دلته ارزوي ګوري چې د کومې جرمني تحصیلي ادارې د فراغت له سند سره برابر دي. هغو ته 2 یا 3 ډوله امتیاز ورکوي. یو معادل امتیاز دی چې پوره معادل ګڼل کیږي چې مثلا څوک په جرمني کې فارغ وي او که څوک په کابل کې فارغ وي، دا دواړه یو شی دي. د کار په بازار کې په مارکیټ کې دوی کولی شي دواړه یو ډول امتیاز ولري، یو ډول دندو ته اپلای وکړي. دوهمه چې د هغه دوهمه سټپ چې د هغه نیمه معادل ګڼل کیږي، یعنی یو څه ورسره برابر دي د جرمني د تحصیلي ادارو د فراغت له سندونو سره او پوره بشپړ ډول نه دي، نو د کسانو امتیاز بیا ممکن لږ څه کم وي. او درېیمه برخه چې د هغه ممکن نامعادل وګڼل شي چې هغه خصوصا دغو څانګو لپاره دي، مثلا د طب څانګه چې ده چې ډېره مسلکي او ژوره باید زده کړه وشي په دې برخه کې، چې افغانستان کې بدمرغه نصاب هم ډېر اپډیټ ممکن نه وي. نو د کسانو ته بیا اړتیا ده چې دلته یو کال شاوخوا هغه ته رشتې پورې اړه لري، وایټر بیلډینګ یا اضافي لري، نو هغوی چې بیا دلته اضافي زده کړې وکړي د هغوی سندونه بیا وروسته د هغې نه هغه هم معادل ګڼل کېږي. د ښوونځیو سندونه هم همدا ډول دي. د دې دپاره ویب سایټونه هم شته چې کولی شي دا کسان خپل سندونه ورته ولیږي. زه فکر کوم تنها صاحب هم په خپله مرکه کې تاسو را یادونه کړي وي د ویب سایټونو، هغه ویب سایټونه کولی شي ګټه ورنه واخلي، اسناد ورته ولیږي او څه پیسې مصرف لري هغوی ورته معادل برابروي او بیا ډېر په اسانۍ کولی شي دوی هغو نه ګټه واخلي.